سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. زه احمد شاه هوتک یم، امیګریشن کنسلټنټ د کالیفورنیا په سټیټ کې. ډیری شمېر هیوادوالو له موږ سره اړیکه نیولې وه او یوه پوښتنه یې پوښتلې وه، هغه دا چې زه ګرین کار هولډر یم. ما مې خپلې مېرمنې او بچیانو ته د ویزې لپاره درخواست کړی وه. USCIS زما کیس اپروف کړی او NVC یا ناشنل ویزا سنټر ته لیږلی ده. خو کله چې زه په ناشنل ویزا سنټر کې خپل اکاونټ ته لاګین کیږم، هلته لیکي چې ویزا اویلیبل نه ده. نو آیا دا کومه لاره د حل لري که نه؟ ډېره ښکلې پوښتنه یې کړې ده. بدبختانه هغه څوک چې ګرین کارډ لري، خپله میرمن، خپل خاوند یا خپل بچیان راواړي، د هغوی لپاره اوس سمدستي ویزې اویلیبل نه دي. نو ځکه چې هر کال ډیری شمېر ګرین کارډ هولډران خپل فامیل غړو لپاره درخواست کوي، اما د امریکا دولت چې ده یو محدود شمېر ویزې ورکوي. نو دې په خاطر باندې دوی نشي کولی هغه ټول کسان چې په هغه کال کې اپلای کوي د هغو ټولو لپاره ویزې ورکړي. نو دې په خاطر باندې شاته لویږي او په نوبت کې لویږي، نو په نوبت باندې ویزې ورکوي. نو هر کله چې تاسو نوبت راسي، تاسو ته ناشنل ویزا سنټر میسج لیږي او ایمیل لیږي، پیغام درته درکوي چې تاسو کولی شئ خپل اکاونټ ته لاګین شئ او د کانسولر پروسیسنګ هم مخته بوځئ. او که چېرته نورې پوښتنې لرئ او یا هم مرستې ته ضرورت لرئ، نو تاسو کولی شئ په 1510 709 50 14 54 شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. مننه.